ډاکټر صاحب تاسو نه زموږ اولنی سوال دا دی چې آیا ټوپک د پښتنو د کلتور حصہ ده کنه دا په موږ باندې راتپلی شوې ده؟ د پښتنو دا خیال دی چې دا زموږ د کلتور حصہ ده او هغه ډېر په فخر سره وایي چې ټوپک چې کوم دی دا زموږ جامه ده د جامې په تور باندې استعمالوي. خو تا د تپلی شوي ټکي استعمال کو نو د تپلی شوي په دا کې به زه لږ لاړ شم چې پیرنګي د علاقې ته راغی نو هغه دا ټوپک په دې پښتون ورته کو. پیرنګي خو هندوستان ته راغی خو دا علاقه چې کومه ده خیبر پښتونخوا په دغه وخت کې دا د رنجیت سنگ سره وه او دا د پنجاب حصه وه په دغه وخت کې. نو دا په د ټولو نه په اخره کې پیرنګي چې کوم دی نو دا خیبر پښتونخوا په ولکه کې راوستې ده په 1850 کې. نو هغه چې دلته راغی بیا دغه سره په خوا کې په سمټلی شي او په د روس چې کوم دی هغه چې کومه لویه لوبه ورته وایي ګریډ گیم نو په هغې کې هغه ته داسې خلک پکار وو چې دغه د ګریډ گیم حصه جوړه شي او د روس چې دا کوم دی خوا راتګ دی دا منېږي نو دی پنجاب او دی پښتنو دی خلکو ته هغوی مارشل د جنګیالي نوم ورکړو او دغه ټوپک یې ورپه غاړه کړو دغه ټوپک ورته اوس هم ورپه غاړه